ټاکل شوی سبا پنجشنبه مسکو کې د افغان سولې په تړاو یو کنفرانس جوړ شي، خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي په یادې ناستې جدي ملاحظې شته، اجنډا یې روښانه نه ده او حکومت سره پرې مشوره هم نه ده شوې. د یادې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون ویلي د سولې په تړاو هره ناسته او کنفرانس باید د شخصي ادرسونو پر ځای د افغان حکومت پر همغږۍ جوړ شي، خو ولسمشر غني د سولې جدي اړتیا ته په کتو انعطاف کړی او د مسکو په ناسته کې حکومتي پلاوي ته د ګډون اجازه ورکړه. نه د افغانستان د حکومت سره، نه خارجه وزارت سره، نه د افغانستان د نظام سره د دې اجنډا اختتام اعلامیه او د دې نتیجه بحث شوي چې دا خطرناکې پایلې لري او موږ په دې خاطر د حکومت په عالي رتبه مجلس کې چې د مشرانو مجلس او هم د مصالحې عالي شورا په مجلس کې چې دوستانو فیصله په اتفاق سره همدا وکړه چې په کنفرانس کې اشتراک کوو. د سره دیم چې موږ د کنفرانس د محتوا نه خبر نه یو، اعتراض په خپل ځای د دې په خاطر چې د افغانستان د ولس په نمایندګۍ موږ وښایو چې موږ سولې ته ژمن یو، سولې ته وفادار یو. ولسمشر غني هم پرون یو کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل موږ د سیمې او نړۍ د هر هیواد په پرتله سولې ته د رسیدو لپاره زیاته عجله لرو، خو عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د احساساتو پر ځای د واقعیتونو پر اساس مخکې ځو. او دا ما ټینګه اراده ده چې ملي اقتدار د افغانستان د ولس د رایو په اساس باندې خپل منتخب جانشین ته انتقال کړي. او دلته یو شی د وضاحت لري دی که پس وایي سبا انتخابات کوئ په سر و سترګو، زه قدرت ته علاقه نه لرم، اما دا چې څوک په غیاب د افغانانو کې فیصله وکړي او ووایي چې دا تاسې تحمیل او هغه زه نه منم. د افغانستان حکومت په استازیتوب د ملي روغې جوړې عالي شورا ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړی هیئت د مسکو کنفرانس کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړ. همداراز د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، مارشال دوستم او یو شمیر نور سیاسون هم یاده غونډه کې ګډون کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر غړي هم د دغې غونډې ګډونوال دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د مسکو غونډه به د جګړې په کمولو به اغیز ونه کړي، خو د ښکېلو لورو ترمنځ اعتماد جوړونه کې به مثبت ثابت شي. دوی وایي د افغان سولې په تړاو د مسکو تیرو غونډو ته په کتو دا ثابتوي چې د نظرونو تبادله د سولې پیچلې معضله یو څه رانرموي. د مسکو دغه غونډه دا کولی شي چې د جهتونو ترمنځ یو څه حد پورې باور او اعتماد رامنځته کړي. د مسکو دوه پخوانۍ غونډې چې د مسکو د فارمټ لاندې کېدلې، هغه غونډې هم په همدې اساس باندې ډېرې مهمې وې چې په هغې غونډو کې د جهتونو ترمنځ تر یو حده پورې تفاهم او باور رامنځته شوی و. د چارو د یو شمیر نورو کارپوهانو د مسکو سولې غونډه کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون په داسې حال کې چې ځینې ملاحظې هم وي په نیک پال نیسي او وایي ولسمشر غني تل د سولې لپاره انعطاف کړی. دلته موقت ادارې موږ وکتلې، موږ امتحان کړي دي، د دې ضمانت بیا څوک ورکوي چې موقته اداره راشي او بیا هغسې ملک و طایفي او سمتي جنګونه او تنظیمي جنګونه او زباني جنګونه چې دا پیل نشي. دا یوه لوبه ده، خو دلته د ما هیله او ارزو د افغانستان د ولس نه او د خلکو نه دا ده چې یو طرف انتخاب کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغان سولې په تړاو د مسکو غونډې په اړه بیلابیلې څرګندونې شوي او ګڼ شمېر افغانانو لیکلي چې له روسیې څخه ښې خاطرې نشته او طالبان نه باید د نورو هیوادونو په لمسون جګړه لا ونه غځوي.